د لکنو او چینای ترمنځ نن یوه په زړه پورې لوبه ترسره شوه چې د مارکس جاینټس د سلیزي په مټ لکنو سوپر جاینټس لوبډله وتوانېده چې له چینای څخه دغه لوبه وګټي. د آی پی ایل 9 لوبه کې لکنو د لوبې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. چینای سوپر کینګز که څه هم پیلیز توپ وهونکي اجنکي ریحانې ژر له لاسه ورکړ او یوازې یوه منډه یې وکړه، خو روټوراج ګایکواډ بهترینه توپ وهنه ترسره کړه. د هغه سره ډیرل میچل او رویندر جډیجا هم یو څه لږه شان ملګرتیا وکړه، خو بیا ورسره شیوام ډوبې ودرېد او دواړو ښې منډې ترلاسه کړې. روټوراج په 80 توپونو 108 ناسوځېدلې منډې وکړې او شیوام ډوبې په 28 توپونو 60 منډې ترلاسه کړې. مهندر سنگھ دھوني هم په وروستي توپ یوه څلوریزه ووهله او چینای د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 210 منډې جوړې کړې. د لکنو لپاره میټ هنري تر ټولو ښه توپ اچونه وکړه چې د 28 منډو په بدل کې یو وکټ واخیسته. لکنو د 211 منډو هدف په تعقیب کې توپ وهنه پیل کړه، خو پیلیز توپ وهونکی کوینټن ډیکاکي په صفر له لاسه ورکړ. همداراز کې راهول هم په 14 منډو اوټ شو، خو له هغه وروسته مارکس ټیونس زبردست لوبه ترسره کړه چې د لکنو لوبډلې بریا ته ورسوله. مارکس په 43 توپونو 143 ناسوځېدلې منډې وکړې. همداراز نیکولاس پوران په 15 توپونو 14 او دیپک هوډا په 6 توپونو 19 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. د 211 منډو هدف لکنو په 19.3 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د 6 وکټو په توپیر یې د چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې هم لکنو له چینای نه لوبه ګټلې وه. د چینای له خوا نه متیشا پتیرانا 2 لوبغاړي اوټ کړل. دا د لکنو 8مه لوبه وه چې 5مه بریا یې خپله کړه. همداراز د چینای هم 8مه لوبه وه چې د 4مې ماتې سره مخ شوه. د یادولو وړ ده چې په نننۍ لوبه کې زموږ نوین الحق د لکنو له خوا لوبې ته نه واخیستل شوی.